अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद लरम چې خبرې رو جوړ به برابر به څنګه چې تاسو ته پته وه چې مونږه په پیل کې تاسو ته جسټیفای په ډیټیل سره بیانوه، نو هغه کنټینیوسلی پاتې شوی د مونږ پریویس لیکچر په هغې کې مونږه تاسو ته جسټیفای بیانوو. جسټیفای مونږه الریډي تیر لیکچر کې بیان کړو چې وایي څه ته مطلب یې څه دی. جسټیفای مونږ سره دی پر استعمالیږي مونږ سره ډېر اصولونو چې کوم رایټینګ په 2-3 اصولونو کې، په 4 اصولونو کې، 5 اصولونو کې، هغه مونږ وایو چې مونږ سره دا رایټینګ په کوم اصولونو کې راشي، نو هغه دپاره مونږه سلیکشن والو، هغې لپاره مونږه جسټیفای کمانډ استعمالولی شو. مونږ به رایټونکو او مونږ یې سلیکشن واخیستو او اوس رالیم زه څه ته پیل ته، هغه پیل کې مې جسټیفای کوم. جسټیفای په ډېرو نه اپلای کېږي، د دې لپاره مونږ داسې چلو کوو چې دا مونږ په لږو باندې اپلای کوو. سلیکشن به مونږ د لږو اصولونو وایو، نو بیا مونږ ته پته ولګي چې جسټیفای څنګه اپلای کېږي یا نه اپلای کېږي. سیل مو ورته غټ کړو، مونږ کمانډ اپلای کوو تاسو ته پریکټیکل. د دې لپاره کله مونږ سیل وړوکی کوو، کله به غټوو. او چې کله مونږ سیل غټ کړه نو مونږ سره جسټیفای اپلای شو چې 2-3 اصولونو رایټینګ و، هغه یې په یو اصل کې راځی کوو. دغه مونږ سره جسټیفای دی. په پیل کې مونږ جسټیفای دې ته وایو. جسټیفای نه بعد مونږ سره دی فلیش پیل. نو فلیش پیل ډول مونږ پیژنو چې وایي څه ته بیا اپلای کوو. فلیش پیل مونږ سره استعمالیږي د دې لپاره لکه مونږ سره یو نوم دی غټ نوم وي که نه، لکه مسټر اسد خان یا ډاکټر اکبر شاه یا نور مثال مس زایرا، مس سایرا، مس سنا، هغه چا مونږ دا اخیستی شو. یا مونږ مطلب دا دی چې مونږ غټ نوم بایلو، غټ نوم واخیسته. غټ نوم چې کله مونږ واخیسته مطلب 2-3 ایسې په نوم کې راغلي، لکه ډاکټر سویرا پرکاش. دا اوس دی کې ډاکټر سویرا او پرکاش دی کې دا 3 نیمز راغلي دي. یا ډاکټر منحاس ګل. بس مطلب ستاسو د پوهې نه دی چې مونږ تاسو په څه طریقه باندې پوهېږو. مونږ 2-3 نومه واخیسته، نو که تاسو خیال وکړئ په دې لومړني کې مسټر اسد دی. مسټر او اسد 2 نومونه دي. په دې مونږ صرف دا اسد به ترې راواړو او بیا به زه کنټرول ای ووهمه. کنټرول ای چې کله زه ووهمه، کنټرول ای د فلیش پیل شارټ کټ دی او مونږ یې د پیل نه هم کوو چې پیل کې به زه راځم فلیش پیل. نو اوس اسد 2 نوم دی. اوس چې په نورو نومونو کې کوم 2 نومونه دي لکه اکبر یا سنا یا سویرا یا منحاس، نو هغې مونږ سره دي راواړو. دا مونږ سره څه دی فلیش پیل دی دپاره استعمالیږي. مطلب مونږ سره یو غټ نوم دی لکه ډاکټر سویرا پرکاش، مس سایرا، ډاکټر اسد علي اصغر، دغه شان مونږ سره غټ نوم دی. او مونږ وایو چې مونږ ته صرف دا چې کوم سپیسیفیک نیم دی یا مونږ ته صرف ډاکټر راوړو دي، نورو اصولونو ته بیا لپاره مونږ یو نه به راواړو او بیا مونږ فلیش پیل استعمال کړو یا کنټرول ای به استعمال کړو. او دا فلیش پیل مونږ سره په ډیټا کې هم موجود دی، هلته مونږ هم اپلای کولی شو. حاجی دا نه بعد مونږ سره دی کلیر. نو په کلیر کې مونږ سره بله اپشنز دي، کلیر پارامټر، کلیر کنټینټ، کلیر آل. نو مونږ داسې کار کوو چې مونږ یو ټیبل جوړو او بیا مونږ د کلیر په ډیټیل سره تاسو ته بیانوو. ټیبل جوړو، مونږ یې له کلر ورکوو، بارډر به پې اپلای کړو، نو بیا مونږ دغه کلیر تاسو ته بیانوو. مونږ دا ټیبل جوړ کړو، مونږ پې آل بارډر اپلای کړو. حاجی دې نه بعد زه رالم کلیر ته، زه وایم ټول کلیر کوم، ټول به شي کلیر شي. بیا ورته زه وایم کلیر پارامټر صرف په کلر او بارډر یې کلیر کړه. حاجی د هغې نه بعد مونږ سره دی کلیر کنټینټ، صرف زمونږ چې کوم رایټینګ دی هغه ماله څه کړه کلیر کړه. حاجی دې نه بعد بیا مونږ سره دی په کلیر کې کلیر کمنټ. مونږ اوس کمنټ لګولي. کمنټ څه ته وایي؟ تفصیل لپاره مونږ ورکوو چې څه تفصیل مونږ د یو اصل سره لګوو یا د نیم سره وغیره سره مونږ یو څه تفصیل لګوو، نو هغې لپاره مونږ کمنټ استعمالوو. مونږ ډول کمنټ اپلای کوو، د هغې نه بعد مونږ کلیر کمنټ کمانډ کوو تاسو ته. زه په دې 44 باندې ودرېږم، دې له څه کمنټ ورکوم چې لکه this is my data یا this is command data. اوس دلته مونږ سره تاسو خیال کړي چې کوم دا ریډ پوینټس کوم ته ښکاري، دا مونږ سره د کمنټ ابزرو کوي. مونږ سره کمنټ شو کوي. دا زه ورته یم کلیر کمنټ. دا کمنټ چې دی مونږ سره اوس دې ځای کې شو کېږي. زه کلیر کمنټ ووایم نو بیا به دا کمنټ مونږ سره نه شو کېږي. کمنټ اوس ختم شو.
دغه بعد موږ سره کلیر هایپرلینک موږ یو لینک ولګوو موږ لګوو سپارلینک موږ دې لپاره لګوو موږ چې کله لینک ولګوو په یو ډبل کلیک کوو نو موږ چې د MS Word سره ولګوو ډایرکټ موږ سره د MS Word اوپن شي. ایکسل سره ولګوو موږ سره ډایرکټ څه شي ایکسل اوپن شي. مطلب مې دا دی چې په یو ټیم باندې موږ په دوو چې کوم په دوو ورډز کې یا موږ MS Word کې ایکسل کې پاور پوینټ کې پای کې په یو ټیم باندې په دوو کې کار کوو نو موږ پکې کولی شو د هایپرلینک په ترو باندې. بیا ورته دویم څه کلیر هایپرلینک موږ چې کوم دا لینک موږ لګولی دا کلیر کا اوس موږ هایپرلینک هغه موږ سره ریموو شو. هغې د نه بعد موږ سره سارټ زموږ چې کوم ټیبل دی دی موږ سلیکشن والو او زه ورته چې دا موږ څه په سارټ کې زه ورته موږ A to Z راوله مطلب اسینډینګ اډر کې راوله. بیا ورته چې ماته Z to A راوله مطلب ډسینډینګ اډر ته کنورټ کا. یعنې بعد موږ سره کسټم سارټ کسټم د خپلې وحي موږ پکې چینجز کولی شو خپلې وحي موږ راوستلی شو موږ له نیم راوله بیا پی راوله بیا ویډیو دغه شی موږ کسټم هم پکې اپلای کولی شو. حاجی دا نه بعد موږ سره په سارټ اینډ فلټر کې موږ فلټر په ولګو موږ فلټریشن څه پر استعمالو فلټر موږ ډیټا هایډ کوو یا شو کوو موږ پکې سینډینګ ډسینډینګ راولو او په فلټر کې موږ سرچ هم کولی شو موږ پکې خپل ډیټا د فلټر مې اپلای کوو موږ خپل ډیټا سرچ کولی شو نو موږ فلټر دی پر استعمالي. بیا ورته ځم څه فلټر موږ څه ریموو کا. حاجی چې کوم دا نیکسټ فایند اینډ سلیکټ پاتې شو یا ریپلیس پاتې شو دا به انشاءالله په نیکسټ لیکچر کې بیانوم. خوشحاله اوسئ. د الله په امان.